درې مهم اصلاحات زموږ ته د عقیدې اړوند دي، هغه دا دي نفاق. نفاق څه ته ویل کېږي؟ نفاق دې ته ویل کېږي چې د انسان په زړه کې کفر وي، په زړه کې شرک وي او په خوله باندې د اسلام نارې وي. دا منافقت دی، دا د خولې نارې پیدا نه ورته کوي، او دا د زړه عقیده چې د کفر دی هغه معتبر دی، دی په کفارو کې حسابل کېږي. دونه نفاق به څه ته ویل کېږي؟ دونه نفاق به دې ته ویل کېږي چې دون په معنا سره د غیر دی، غیر د دې نفاق څخه. په زړه کې هم مسلمان دی، په خوله د اسلام دعوه کوي، خو خاصیتونه د منافقت دي، خاصیتونه د منافق دي. درواغ وایي په خبرو کې، په وعده کې قصدن مخالفت کوي، او امانت ورته کښېږدي، قصدن په هغه کې خیانت کوي. د چا سره چې شخړه راله رد و بد ډېر وایي. شرک دا دی چې د الله جل جلاله په ذات کې یا د الله سره په صفاتو کې یو څوک شریک ونیسي، نو دا شرک سو انسان د اسلام د دایرې څخه باسي. دون شرک بیا غیر د هغه شرک څخه دی د الله سره په ذات او صفاتو کې هیڅوک نه شریکوي، خو ریاکاري کوي. دا بیا دون شرک وایي. کفر چې د اسلام د اساسات او د اسلام د بناو څخه د یو بنا څخه منکر سي، نو هغه کافر سو، د اسلام د دایرې څخه ووتی. یو بیا دون کفر دی. دون کفر چې غیر د دې کفر څخه بل کفر، یعنی ګناه کبیره، درواغ ویل دونی کفر دی، غلا کول دونی کفر دی، خیانت کول دونی کفر دی. اصلا دغه درې چې دي دا ټوله دا ګناه کبیره. ګناه کبیره چې ده دغه شان دي. دون نفاق ګناه کبیره ده، دون شرک ګناه کبیره ده، دون کفر ګناه کبیره ده. یو بیا دا درې دي، دا درې سره د اسلام د کړۍ څخه انسان باسي، او دا درې د اسلام د کړۍ څخه څوک باسي نه، مګر په دغه کړۍ کې دا نه دی ګناهګار دی او مجرم دی.